کیلې له مړې وړي په کله کې پراته دي داسې اوس غایب کړي دي وایي زموږ سره شته نه زما په سترګو لیدلی دا کوم کس چې راکشي دا کس یې یو وي دا کس یې یو وي هلته کیلې له اوس وایي دا کس نشته موږ اوس ډي سي صاحب ډي پي او صاحب دې ناست دي موږ یې پایار غواړو موږ دا رقم یې پایار غواړو چې ګرفتاري به ورسره وي دوکې به نه سره وکړو حالات به نه سره د ښکو خرابوو که چیرې ګرفتاري نه کېږي پر تا باندې بوج دی په ډي پي او صاحب باندې بوج دی بیا مشتري وتړي ولاړ سي بیا موږ وطن په خپله سمبالوی سي دا ولس یې سمبالوی سي دا پښتانه تعلیمات یې سمبالوی سي بیا موږ دلته ضلع انتظامیه څه کوو دلته موږ پوج څه کوو دلته موږ بل څه کوو چې زما وینه دونې خوشي ده چې تویېږي که سرکاري وردي ته ما خالي لاس واروي پر ما یې پایار کاټېږي زه په جیل چیخل کېږم او که زما سړي دلته پر دې روډ باندې هېڅ یو د دفترو مخ ته د خپل حق دپاره احتجاج کوئ او دی به په راوځي بیرنګ به پر کوي خلک به پر دهشتګرو خو دې حمله نه وکړل پر دهشتګرو خو یې ټانګونه نه راوایستل پر انډیا دې نه راوایستل او پر خپلو وطنوالو پر خپلو پاکستانیانو ټانګونه راوایستل ګولۍ دې پر وچلول د دې خاورې د دې وطن پاکستان بچیان دي او تا نن شهیدان کړي دي موږ دا یوه خبره اخري بیا درته کوم چې ډي سي صاحب موږ یې معیار غواړو د ګرفتارۍ سره یو شهید غواړو شهید خو خود راکړي ګرفتاري دا یوه خبره ده